یو ورور دا سوال کړی دی چې د ماسخوتن لمونځ نه قضا شي او بل ماسخوتن لمونځ سره بیا راګرځې نو وتر به ورسره کوې او که نه. جواب دا دی چې د ماسخوتن لمونځ نه قضا شو او سبا ماسخوتن دې ته پاتې کې نو دا خو ډېره انتهایی د نقصان خبره ده او دا ته 24 غنټې تاخیر ورکړو دې لمونځ له او مونږ چې د نه کله قضا شي نو چې کله هم درته موقع میلاویږي فوراً به یې کوې. انسان سره دا ګارنټي نشته دی چې سبا ماسخوتن پورې به زه ژوندی پاتې یم. که مرګ راشي نو دا فریضې په سر باندې بیا پاتې ده او د دې جواب به ورکوي. نو نبی علیه السلام ځکه فرمایلي دي چې څوک د مونځ نه اوده پاتې شي یا ترې هیر شي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. څوک چې د مونځ نه اوده پاتې شو یا ترې هیر شو نو پس ودې کې د مونځ لره کله هم چې ورته رایاد شي کله هم چې راویښ شو یقینا همدغه ټایم دی. نو د ماسخوتن لمونځ د نه قضا شوی د سحر مانځه ته راپاڅېدې اول به د ماسخوتن لمونځ وکړې بیا به پسې د سحر وکړې خو ډېره به دومره تاخیر نه ورکوې. په هر حال دومره تاخیر تا ورکړی دی نو بیا به ورسره ویتر هم کې او ویتر خو کول پکار دی. د ویترو نبی علیه السلام ویتر نه دی پرېښي نه سپارن نه حضرن نو ویتر به ورته هم کې.